نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وصل عليه عزت مندو حاضرين اوریدونکو دا الله جل شانه دا مبارک کتاب یو آیت مبارک مولستو رب ذوالجلال فرمائے ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا دا غایت مبارک دیکھ دا اللہ تعالی دا اطاعت او دا غد رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا اطاعت تذکرہ دا او پا اغا طاعت باندے چکم سمرہ ملاویگی دا غی بیان دے ومن یطع اللہ او اغا سوک چا اغا اطاعت کئی دا اللہ تعالی دا اللہ پاک حکمنا منی دا اللہ جل شانہو چسا احکام دی آغا دے منی اطاعت کئی دا غی تابداری کئی والرسول او دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کئی دا پیغمبر علیہ السلام مبارک تعلیمات دا غی مبارک سنت باغی باندے دے عمل کئی اطاعت دا اللہ تعالی کئی اطاعت دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی فاولئک مع الذین انعم اللہ دغه خلق دا اطاعت کون کی چې دا الله حکمونه منی او دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمان برداری کئی نو دا خلق با پا آخرت کی دا چا سرئی فاولائک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین چسوک دا اللہ پاک او دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کئی حکمون منی تعلیمات اخبل کی نو دا خلق با دا نبیین سرائی اقا خلق چا اللہ پہ انعام کرے دے یعنی انبیاء کرام او صدیقین او شہداء او صالحین دا اللہ پہ مخلوق کے دا غور خلق انبیاء علیہم السلام او شهدا صدیقین صالحین دا پټولو کې اوچت خلقی نو چې څوک اطاعت کوي فرمان برداری کوي د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم نو دیت الله تعالی معیت ورکی مرګتیا ورکی صحبت ورکی قرب ورکی نزدېکت ورکی د چا سره د پیغمبرانو سره د صدیقین سره د شهدا سره او د صالحین سره د دې پیغمبرانو د دې شهدا او د دې صدیقین او د دې صالحین او د مرګتیا په سباند ملاوي هغه مخکې ذکر شو چې اطاعت کوي حکم منی څوک الله پاک څنګه حکم کړی بس هغه ته سړی تسلیمي گردن نهادي
تسلیم بھی ورتا منقادی ورتا چې څنګه د الله حکمي بس هغه دې پځې کوي نو د اطاعت د الله تعالی والرسول او د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت کوي. پیغمبر علیہ السلام مبارک چې څه فرمایلی دي، کوم ارشادات دي، کوم تعلیمات دي چې د څه حکم کړي هغه سړی وکړي، چې څه نه منع فرمایلی ده هغه نه بنده ځان بچ کړي، نو دا اطاعت رسول دی. نو چې څوک د الله اطاعت کوي او د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت کوي نو دی به الله پاک د پیغمبرانو سره یوځای کړي، د صدیقینو سره به یوځای کړي، د شهداو سره به یوځای کړي، د صالحینو سره به یوځای کړي. وحسن اولئک رفیقا او سخه مرګتیا ده دغه خلکو. څومره خشته ملګري دي چې پیغمبران دي، صدیقین دي، شهدا دي او صالحین دي. اوس که یو سړی سوچ کوي چې پیغمبران او صدیقین او شهدا او صالحین دا خو ډېر اوچت طبقات دي، دا خو په مخلوق کې د ټولو نه د اوچتې مرتبې خلک دي، د دوی نه خو د زیاتې مرتبې اړو تصور نشي کېدی چې الله چاته پیغمبري ورکړي، د صدیقیت هغه اعلی مقام ورته ورکړي او په شهداو کې راوستي، په صالحینو کې راوستي، دغه خلکو نه د زیاتو خو تصور هم نشي کېدی او نشته څومره. نو بیا دا د دې د مرګتیا دا انسان ته په اطاعت باندې او په فرمانبردارۍ باندې په تابعدارۍ باندې ملاويږي، نو دا خو دومره ګرانه سودا نشوه، دا خو ډیره ارزانه سودا ده چې مسلمان ته خپل وس وکړه، ستا چې کوم وس دی، ستا چې کوم طاقت دی، ستا چې څومره وس کېدی شي هغه ته صرف کا په اطاعت د الله او په اطاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې. څومره چې درنه کېدی شي. اوس که یو سړی وایي چې داسې اعمال به څوک وکړي چې موږ پې د هغوی هغه معیار ته ورسو، هغه تقوا به چا کې وي، هغه اخلاص به چا کې وي، هغه مرتبه به څوک څنګه حاصله کړي. نو دا خو ستا یو سوال دی، خو چې الله تعالی آسانی پیدا کا او وی فرمایل چې اطاعت چاو کو زما اطاعت یو کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو دا خلق دای زبیا پورته کم او یوځه کم د نبیینو سره، د صدیقینو سره، د شهداو سره او د صالحینو سره. نو چې الله تعالی د لاندې درجې نه یو کس راپورته کی او دا غبره درجه خلکو سره په جنت کې یوځه کی، نو په دې څوک اعتراض کولی شي؟ دا څوک ویلی شي چې نه دا خو د 14 صدۍ سړی و، دا خو د 14 صدۍ سړی و، او دا د هغه زمانې د یو شهید سره څنګه یوځای شو، او د هغه دور د یو صدیق سره څنګه یوځای شو، او دا د نبی سره څنګه دته قرب میلاو شو، په جنت کې اوسېدل دته څنګه حاصل شو. دا سوالونه او دا شکوک او دا شبهات دا خو به د یو انسان وي، د یو بنده به وي، خو چې الله جل شانه په دې خپلو بندګانو باندې دومره لویه مهرباني کوي چې دوی خپل وس او خپل طاقت او د دې نه چې څومره کېدی شي هغه مردی اطاعت د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم وکي، نو بس الله تعالی دی بیا د نبیینو سره، د صدیقینو سره، د شهداو سره او د صالحینو سره مرګري کوي. نو چې الله ور سره یو ځای کوي، نو د الله په فیصله باندې څوک بیا شک کولی شي او څوک پکې بیا اعتراض کولی شي. خو خبره دغه ځای ته بیا راځي چې د نبیینو، د صدیقینو، د شهداو، د صالحینو هغه قرب، د دې هغه نزدېکت، د هغه معیت، د هغه مرګتیا په جنت کې دا به څنګه حاصلېږي؟ هغه درجه کې عبادت سړیو کې چې کوم هغه کړی دی، نو د هغه درجه عبادت به سړی څنګه وکړي؟ او نه د نبوت هغه مقام څوک حاصلولی شي. پیغمبري خو د الله جل شانه یو خاص ورکړه ده، او چې چاته ورکړې ده بس هغه ته ورکړې ده، او هغه سلسله د نبوت زمونږ په مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم سر ته رسول ده، او داغه نه پس خو د نبوت تصور هم نشي کېدی چې چاته پیغمبري ملو شي. نو دا د معیت
دغه ثمره چې الله ورکوي دا الله تعالی په خپل فضل باندې دی بندګانو ته ورکوي. نو د الله فضل د الله جل شانه عطا دغه ورکړه دغه کرم او دغه مهرباني دغه هغه سره څوک حساب کولی شي چې خدای داسې اوله کې او داسې اوله نه کې. خو اطاعت ولا پکار دی، تابعداري ولا پکار ده. نو که یو سړی وي اصل خبره خو دغه ده، مونږ چې پاتې یو خو په اطاعت کې پاتې یو، په تابعداري کې پاتې یو، په فرمانبرداري کې رانه کار خراب دی. که دا مونږ نه کېدی شو خو بیا خو هغه منزل او هغه مقام ته برسېدلی وو. خو خبره چې مونږ روانه ده په اطاعت کې پاتې یو، هغه حکم چې الله کړی دی هغه مونږ سرته نه رسو. پیغمبر علیه السلام کوم تعلیم مونږ ته راکړی دی په هغې باندې عمل نشته دی. نو چې اطاعت د الله نشته دی، اطاعت د رسول صلی الله علیه وسلم نشته دی، نو څنګه به دا انسان تصور وکړي چې زه به په جنت کې د پیغمبرانو سره یو ځای شم او د صدیقینو سره بشم او د شهداو سره بشم او د صالحینو سره بشم؟ دا سوال یو کس پیدا کېدی شي. نو دې دا سوچو کې چې ته طاعت نشو کولې، تابعداري نشو کولې، اصل خبره دغه طاعت او تابعداري ده او په دې کې مونږه پاتې یو، دا رانه نه کېږي. نو انسان ته لږ غونته سوچ ځان سره وکړه چې ته مانه طاعت نه کېږي. د خدای او رسول حکمونه منل هغې کې مونږه سست یو، په هغې کې مونږه کمزوري یو. نو ځان سره دا حساب وکړه چې دا کمزوري د کم طرف نه راغلی ده. ته طاعت نشي کولی، اولی نشي کولی، وجه څه ده؟ آیا د الله حکمونو کې داسې یو حکم شته چې هغه ستا د وس نه بهر دی؟ د الله احکام قرآن مجید کې چې کوم احکام دي، په احادیثو مبارکو کې چې کوم احکام او تعلیمات دي د مسلمان دپاره د هغې خپلول لازم دي. په هغې کې د الله پاک او د پیغمبر علیه السلام مبارک کوم یو حکم داسې دی چې مسلمان ته وایي دا زما په وس کې نه دی؟ الله حکم کړی دی، پیغمبر علیه السلام فرمایلی دی، خو څوک هم زما وس کې نه دی که نیمه او بیا کړی. نو دا کم یو حکم دی؟ ځان سره سوچ وکړه، د الله کم یو حکم داسې دی چې هغه ستا په وس کې نه دی او ته یې نشې کولی؟ نو الله تعالی خو داسې حکم د سره کړی نه دی چې هغه انسان سر ته نشي رسولی. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، نه مکلف کوي الله تعالی یو کس مگر په اندازې د وس د هغه، څومره چې د چا وس دی هغسې حکم یې ورته کړی دی. یو وړوکی ماشوم وي نابالغه، نو هغه ته دا حکم نه دی کړی چې ته 15 وخته لمونځ کوې. دا تعلیم ورکړی دی مور او پلار ته چې دی وړو ته د مانځه سبق ښایي، دی مونځ سره عادت کوي، مونځ ته ځان سره راولئ، په مانځه باندې عادت کوي، د مونځ ورته وایئ. خو دې ماشوم ته دا حکم نه دی کړی چې ته به د بلوغ نه مخکې 15 وخته لمونځ کوې، ځکه دی لا بالغ نه دی د سره. یو غریب سړی دی، صاحب نصاب نه دی، الله تعالی هغه ته دا حکم نه ورکوي چې ته به زکات ورکې، ځکه هغه صاحب نصاب د سره نه دی، دومره پیسې ورسره شته نه چې په هغې باندې زکات فرض شي، او هغه وخت پې نه دی برابر چې کله زکات فرض کېږي. نو د شریعت دا حکم نه دی چې دی د زکات ورکړي. دا خو په هغه چا حکم د هغه چا دپاره دی چې څوک په هغه شرطونو باندې پوره وي، چا سره نصاب برابر شي او کال په هغې باندې تیر شي. نو د الله او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم حکم دته دا دی چې ته به زکات ورکړي. اوس یو سړی دی هغه وایي چې حج نشم کولی. نو چې حج نشي کولی نو تا ته چا ویلي چې ته حج وکړه؟ حج خو صاحبان استطاعت باندې فرض دی، من استطاع الیه سبیلا، څوک چې استطاعت لري هغه خلکو باندې حج فرض دی. نو چې څوک استطاعت نه لري نو په هغې باندې خو فرض نه دی چې ته ما باندې حج چې دی نو دا زه نشم کولی. چې نشي کولی الله هغه چاته حکم د سره نه دی کړی چې څوک نشي کولی. اوس یو کار ته کولی شي او وی نشم کولی، نو دا بیا خبره ده. یو سړی مونځ ته راپاڅېدی شي او دی وایي نه زما یخني کېږي زه مونځ ته نشم پاڅېدی. دی روژه نیوي شي او وایي زه نشم نیوی.
نو دا نشم کول دا خود د خپل مرزه کار شو بیا دا د الله حکم خدغه نه دی الله ته خو پته ده چې دې کم کار کول شي او کم کار نشي کوله کم د پوس کې دی او کم د پوس کې نه دی نو د انسان طاقتونه د صلاحیتونه د الله تعالی ورکړي دي الله ته معلوم دی ارس چې د څومره طاقت ده نو چې څومره وس ده هغه مر بوج په د باندې اچولې دي او د وس نه سیوا بوج الله تعالی په اچا باندې نه دی چولې یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الله پتا سو باندې آسانی غواړي سختی در باندې نه راولي ما جعل عليكم في الدين من حرج الله تعالی پتا سو باندې سختی نه راولي آسانی در باندې راولي نو چې څه حکمونه کړی دي دا د انسان په وس کې دي اوس که الله حکم قران مجید کې کړی دی چې تاسو د خپل نظرونه ټیټ ساتئ یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکا لهم خچ د سترګو د نظر د دې حکم کړی دی چې تاسو د خپل نظرونه ټیټ ساتئ پردو خزو ته مګورئ تاسو نو مسلمان تخپل وایا چې د سترګې په بل طرف اړول دا ستا په وس کې دي کنه دي چې د نارواونه الله تعالی ته منع کړي چې ناروا لیدل په دې سترګو باندې نه کې نو ته ځان سره لږ غونته غیرت وکا چې زه الله د سنه منع کړي ما بس دا غي نه ځان منع کوم دا غي نه بز ځان ریساروم نو چې کم قتل منع کړي دي هغه قتل مکوا اوس بداسي یو مسلمان پیدا شي چې هغه وایي چې زه دغه وخت کې سترګې نشم پټولې زه دغه وخت کې مخ په بل طرف نشم اړولې مونږ به تم دا وایو چې تسترګې نشي پټولې مخ په بل طرف نشي اړولې دا پتا باندې د شیطان زور دی دا پتا باندې د خپل نفس زور دی ته د خپل نفس نه او د خپل د شیطان د سازش نه مجبوره دغه په جال کې او دغه په دام کې راغله نو زکه دغه ناروا قتل دغه نه تزان نشي سارولې قتل لګ غونته همت او طاقت وکي د نفس او د شیطان د فریب نه د ځان بچکول کوشش وکي نو ته د مخ په اسانه باندې په بل طرف اړول شي او خپ اسانه د خپل سترګې ته پټول شي که دغه وخت ته اوغواړي خو چې ته الله خفکه او شیطان خوشاله او غناروا قتل کې نو پدې کې د چا قصور شو دا ستا قصور دی کدا د بل چا قصور دی الله تعالی د حرام نه مونږه منع کړیو اوس د حرام ارتکاب یو سړی کوي نو دی خدای نه منع کېدی شي خو چې نفس او شیطان په ځان باندې زورور کړی دي او د حرام هغه ژوندۍ کې دی وخت یې نو دا قصور د چا شو دا خود د خپل قصور دی چې الله منع کړی دی پیغمبر علیہ السلام مبارک دی د حرام نه منع کړی دی او دی بیا هم د حرام نه ځان نه ساتي وای څوک مجبور یو نو د چا نه مجبور دی د خپل نفس نه مجبور دی او د شیطان نه مجبور دی او الله حکم کړی دی چې د نفس او د شیطان په مقابله کې تاسو دا الله تعالی حکمونه ومنئ خپل خواهش چې دا غینه معبود مو جوړوي ارایت من اتخذ الهه هوا آیا هغه کس ته لیدل دي چې هغه د خپل خواهش نه معبود جوړ کړي د خپل خواهش نه معبود جوړول دی چې بس خواهش د تسوي چې ته هغه سکه نو دا داسې شو چې تا د خپل نفس ته د خدای هغه درجه ورکا او حالان کې نفس خو د خدای درجه نه لري نو پکار دی چې ته د نفس نه خدای ما جوړو ته ځان چې د خدای د حکم تابع کا دا نفس د الله د حکم تابع کا د په قابو کې راولا او چې شیطان د تسوي هغه مکوا د الله غ حکم پځه کا نو مسلمان داسې حکم خو الله نه دی را لګلې چې هغه د چا د وس نه باري چې څوک یې خدای حکم کړي خو زه نشم کوی داسې یو حکم نشته دی داسې یو تعلیم د پیغمبر علیه السلام نشته چې هغه د انسان د وس نه باري دی نشي کولی خدای وته وي چې نه داسې بکې خنو چې د الله جل شانه حکمونه د پیغمبر علیه السلام تعلیمات هغه ټول زمونږ په وس کې دي مونږ د هغې نه بې وسه نه یو خو صرف مقابله کول د شیطان سره او نفس سره نو بیا مسلمان دغه یو دو قدم واخله د نفس سره او د شیطان سره مقابله را شروع کا نو چې مقابله وکې د الله تعالی د بندگی به تا ته آسان شي
د خدای حکمونه منل به ته آسان شي، د شریعت احکام منل به ته آسان شي. ډېر ملګری داسې راشي وای ذکر مې سموده کولو اوس نشم کولی، څوک وای ذکر مې مخکې نشو کولی او اوس د الله فضل دی کولی شم. د چا خبره باندې سړی خوشحاله شي، د چا په هغې باندې خفه شي چې ګوره دومره غټ کټ سړی او ته وایې زه درود شریف نشم ویلی، ما نه ذکر پاتې کېږي، ما نه خو وظیفه پاتې کېږي. ایته مونږ هم دغه خبره کوو چې ذکر در نه پاتې کېږي، تلاوت در نه پاتې کېږي، عبادت در نه پاتې کېږي، نو ته لږ غونتې په دې خپله زندګۍ باندې نظر واچو چې دا ولې پاتې کېږي. ته د خپل ژوند د دې د ترتیب لږ غونتې بدل کا. خوراک خامخا ته کې، سحرم خوراک کې، غرمم خوراک کې او ماښام بیا خوراک کې، او شپه کېږي نو بیا د شپې خامخا کوشش دی چې ما ته بستره میلو شي او زه اوده شم او آرام ما ته میلو شي. نو چې خوب هم کې، خوراک هم کې او سکاک هم کې او بیا وایې زه ذکر نشم کولی. نو داسې لږ غونتې همت وکړه، لږ کوشش وکړه، دا ترتیب دې لږ بدل کا. دا خوراک، دا خوب او دا د چای او د اوبو دا اسکل دا رستو کا او دا ذکر تیرا مخ کې کا. هغه ټایم ټیبل وته بدل کا، ذکرونه مخ کې کا او د کېدل او خوراک چې دا د غینه رستو کا. نو چې کله پورې تا خپل وظیفه نی کړي هغه پورې لا اوبه مسکا، هغه پورې لا چای مسکا، هغه پورې لا خوراک مکوا، روټه ته هغه پورې مکه نه چې کله پورې تا ته وظیفه پاتې وي. او چې بیا د کېدو وخرالو نو ځان سره حساب وکړه چې تا د نن ورځې هغه اذکار، هغه وظایف، هغه ټول سرته رسولي دي که نه دي رسولي. نو که هغه دي رسولي بسم الله وایا او بسترې ته وخېږه، او که نه په ذکرونو کې در نه پاتې نو بیا کښېنه اول هغه ذکرونه وکړه. نفس او شیطان په ځان باندې مه زور ورکوه چې ذکر پاتې دی او کټ او بستره چې دی نو هغه ته نه پرېږدې. ته لږ غونتې زور وکړه د نفس سره، د شیطان سره، کښېنه په مصله باندې هغه خپل ذکر برابر کړه. هغې نه پس خپل کټ ته وخېږه، تا د هغې نه څوک منې کوي. نو بیا ته ووایه چې ذکر پاتې کېږي او که نه ذکر په وخت باندې کېږي، خوراک نه پاتې کېږي، چای نه پاتې کېږي، اوبه نه پاتې کېږي، خوب د چا نه قضا کېږي، او چې وایي نو بس ذکر را نه پاتې شوی دی او وظیفه را نه پاتې شوې ده. نو چې لږ داسې دا ترتیب سړی را بدل کی، خوراک او خوب دا رستو کی او ذکر په مخ کې کی، نو بیا به څنګه ذکر پاتې شي. نو الله جل شانه یو حکم هم داسې نه دی کړی مونږ ته چې هغه زمونږ د وس نه باري، خو انسان د خپل لاسه د شیطان ته او د نفس ته دومره غلبه په خپل ځان باندې ورکړې ده چې نفس شیطان ورته څه وایي بس دی په هغه لاره باندې رواني. نو چې د نفس او د شیطان پیروي او سړی کوي نو کوم ځای ته به بوځي؟ جهنم ته به بوځي. او چې د نفس او د شیطان مقابله وکړي او د الله تعالی حکمونه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک حکمونه او تعلیمات هغه باندې د عمل وکړو، نو من النبیین او صدیقین، شهدا او صالحین، هغه خلکو سره به الله تعالی مرګري کی. نو په مقابله کې مرګتیا د نبیین او د صدیقین او د شهدا او د صالحین ملاويږي، او د خو د نفس او د شیطان معنی نو دی به جهنم ته بوځي. نو اوس مسلمان په دې دواړو لارو کې د ځان د پاره د یوې انتخاب وکړه. نفس شیطان دیتا جهنم ته بوزي، او د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم حکمونه داتا د پیغمبرانو سره، د صدیقینو سره، د شهداو سره او د صالحینو سره ملګری کوي په جنت کې. استادان د پاره کومه لار خوښه؟ د پیغمبرانو سره یوځای په جنت کې اوسېدل او که د شیطان سره یوځای په جهنم کې اوسېدل. بیا بهر سړی وایي چې یاره جهنم کې اوسېدل مونږ نه دي خوښ او مونږ خو جنت ته تلل غواړو. نو بیا د جنت هغه لار اختیار کا، د نبیین او د صدیقین او د شهدا او د صالحین او هغه قرب چې په ملاویږي هغه لار بیا ولنه اختیار. ته وځه عربستان ته روانم او روان شوی د ترکستان په لار باندې، نو ته به عربستان ته کله ورسې؟ عربستان ته تلل غواړې، د عربستان په لار باندې روان شي، د عربستان ویزه ولګوا، نو عربستان ته ورسې. او ته لار اختیار د ترکستان او خلکو ته وځه عربستان ته روانم، وې خدای جنت راکې او خدای د خو خلکو مرګتیا راکې، او جنت ته چې کملار تل د پاغلار باندې د سره روانېږي نه، دا څنګه جنت ته تلل دي؟
الله تعالی دې دغه احساس زمونږ نصیب کی او د حضور پاک صلی الله علیه وسلم تابعداري دې الله تعالی زمونږ نصیب کی د نفس او د شیطان د فریبونو د مقابله توفیق دې الله تعالی مونږ ته راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت إلهنا ومعبودنا فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ولدا إلا أصلحته وعلمته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.